ځه وباله. پلاره دې شپږ موږ ته پرېږده، موږ غرمه ډوډۍ به رانیسو، موږ ډوډۍ نه ده خوړه. کښېنه ما د درواغو ژړا وکړه، دا ښځه به پاتې پسې. کاکا موږ اوبه خرڅوو، د چا څه خیرات نه غواړو. واخه دا چې پیسې زما څه ماتې نشته. سلام یارانو، سلام. وعلیکم السلام. ته چیرې نه یاره؟ او تر اوسه پرې واجبه د ستا په انتظار ناست وو. څوک پوهېږي په تاسو کې توحید څه معنا؟ آفرین احمده تاسو وایئ توحید څه معنا؟ توحید په لغت کې یووالي ته وایي او په اصطلاح کې پر الله جل باندې یقین او باور کول ته وایي. شاباس آفرین شاګردانو کچک مې وکړي. مکتب ته نه راځې؟ څوک پلار مې نه پرېږدي. نه ویني چې غټ کاروبار کوي، اوبه خرڅوي، اوبه. د چا چې پلار پوډري د هغه سامان به څه راځئ راځئ چې مکتب ته ولاړ سو، راباندې اخته کېږي. څنګه یې راته ماده سرعت ښه دی؟ کور قرار دی؟ ته څنګه ښه سره په خیر ګزاره ده بس سره خدای څنګه کوي؟ چیشتې راوړي دي د خیره؟ ولا چې حاجي صاحب دغه یو لږ څه تریاک مې راوړه، خلک دروازې راباندې ټکوي، خلک پیسې راباندې برم هلته د حاجي صاحب ته دغه ور به بس 100 روپۍ به ځینې واخېست کاره به کار پسه. ښه دې وکړه. څونه دي؟ ولا چې حاجي صاحب یو نیمنی دی.
ولې وخو به ګورو په دې وګوره حاجي صاحب چې مجبورانه سم ولا کې خرڅ کوم ولا که اوس د بازار خوند ومې ښه بازارونه ډېر خراب دي ولا چې حاجي صاحب په تاریخ کې هېڅ خبره نشته ډېر ښه تاریخ دی پسې کوي چې مجبوره ما روزه دروازه را باندې ټکېږي په دې خاطر یې خرڅوم ولا اوس د تریاکو خوند هم نشته انډیواله حاجي صاحب څه سرم پر لاره ګرځي بیه وارټې شوه د بازار یې وشوه بازار هغه د 1 لک په شاوخوا کې دي سره هم په هغه 1 لک پرې حساب کړم بلا ولا که ورکوي څه وایي حاجي صاحب پرون یې ولا شوه د نظر محمد اکا زوی راته ویل چې په 1 لک 60 زره درواغ یې درته ویلي دي ما خو په دا بسته او ته کې تر 1 لک او 1 لک 15 زره هغه ښه تریاک بالا نه دي رانیولي خیر دی چې ته پوره وړې یې بېدل یې په هغه 1 لک حساب کړه که نه داسې تریاک زه په 9 زره لا نه غواړم خیر دی حاجي صاحب ولا چې اوس والته ولاړ یو په یو څه حساب که بس سمه ده پیسې به دې درکړم دغه پیسې واخله یو څه پیسې دې پاته شوې هغه اوس زما زوی راځي قرار بیا درته راوړي ښه دی حاجي صاحب نور چې پاتېږي هغه لره به ماپښین درته راسم سمه ده څه کوې خو چای راسره وخوره بس خیر اوس هلته خلک ولاړ ګړی دروازه را باندې ټکوي یارې به غوته ورسم ولا چې بس سمه ده نو په مخه دې ښه السلام علیکم آقا جان وعلیکم سلام چیرې تللی وې زویه هغه جانه بازار ته تللی وم معلوم مې دوکاندارانو ته ور ورسوم ښه دې وکړه زویه خدای نظر ته به دې نه یې ور وړي یا هغه جانه هغه ته مې نه دي ور وړي تا کله راته ویل چې هغه ته یې ورړه ولې هغه خوارکي پرون به ما ته وویل زما یېر شوله مال چې زه کور ته ولاړ سم بره به یې درته راواستو ته داسې وکړه دغه تریاک به هم در سره واخلې کور یې دا نورو تریاکو سره کښېږده ښه هغه ته بیا یو څو دانې وروړه سمه ده آقا جان ګوره هلکه لکه احتیاط کوه اوس حالات خراب دي ښه دي سمه ده غم واخله Sauber,